السلام علیکم ټولو پښتنو ته سلامونه کوم. امید در رب کوم چې ښه به یې الله مخا د وبال لرئ چې څونه ورونه یې ویډیو مخې ته د ملګرو سره شیر کړئ او زما چې څونه ملګري یې زما د پیجونه ایډۍ راپورټ دي او زما غټه غلطي دا وه چې ما د بېننګه خلکو سره مرګستیا جوړه کړې وه او د بېغیرته خلکو سره. صحیح ده؟ بغیرت او بېننګه به زه ووایم لکه څنګه چې ما د چا څه خبرې کړلي زما اواز یې راغستی را شیر کړی دی نو دغه شان دې خلکو زما څه خبرې کړلي. زیشان خو اوس زما ورور دی د هغه څه خو ما روغه کړله خو زیشان لاول زما نه مافي غوښتل وه چې ته زما ورور یې او ما ماف که. صحیح ده چې سم شو دي د هغې نه پس اوس بیا نورې خبرې ما کړلي. مقایده جړه خبره وه دا زما د عزت خبره وه لاله هم زما د عزت هم زما د کور د عزت هم زما د خاندان د عزت او هم چې کم خلک زما سپورټ کوي. صحیح ده؟ نور چې پښتانه خلک څنګه ښځې خوښوي د خپل ځان دپاره د واده دپاره د خپل کور دپاره نو په هغې باندې پښتانه پوهېږي. صحیح ده؟ او زه په خپله پښتون یم الحمدلله. ما په میډیا کې ډېر وخت تېر کړی دی. تاسو زما باقاعده ټول پښتانه افغانیان کتی شئ چې ما چېرته ګورې د جنۍ تصویر نه دی شیر کړی په دې دونه وخت کې نه مې ډانس شیر کړی. دا خو خبره وراله پکې خو زما خپل دړه دا دغه دی چې زه د خلکو نور نومونه نه علم ځکه چې دا خلک ځان مشهوروي. ما سوچ وکړو زه چې وګورم په یوټیوب کې لالا زما ویډیوګانې دي او پلانکې یاد کو پلانکې او څوک روپۍ ګټي څوک ډالر یې زه ګوره په خپله مزدوري کوم. صحیح ده؟ زه د ډالرو مارلو وږی نه یم او تاسو کومه خلک چې د ګاډو خبرې کوي زما په خدای قسم یې زه یې ټیم د یو ګاډي نه کوزېږم او د بل نه خېجم. زما پښتانه په ما باندې ځان قربانوي. ما ته ټیم نه میلاویږي چې لکه زه وزګار شم او زه لکه خپل ګاډي ته وخېجم. ما سره ټیم نشته. زه چې د یو ګاډي نه کوزېږم ما ته خپل بل پښتون ولاړي. الله دې قدر وکړي. صحیح ده؟ که د سوات دی وکه د دیر دی وکه د هر ځای سره تعلق ساتي بشمول افغانیان چې عزتمن خلک دي الله دې عزت نصیب کړي. ما له راځي ما ته کینی پاسې ډېر خلک ما ته وایي تا افغانستان جنډا لګوله. ما د پاکستان سپورټ کړی دی 2 کاله. ما پکې چې کله خبره د ملک راغله نو د هېڅ چا مخ نه دی کړی. صحیح ده؟ په دې 2 کالو کې افغانیان ماله راله زما په دیره کې زما سره کېناسته زما میلمانه شو زما په عزت باندې خفه شو. صحیح ده؟ نو زه ځکه یم چې افغانستان زنده‌باد ډېر غیرتي خلک دي لاله لکه دیو زما یوې خبرې ته ونه کاته او زما څه ور دی د زما په عزت باندې خفه شو. نو زه هم پښتون یم زه هم په هر څه باندې پوهېږم. که د هغې دغه لار اوږدی دې واپس راتاو شو په دې شا د ګاډي لاره ملګري وسلې نو په دا ما لکه چې د افغانستان زنده‌باد ویلې د لالا دونه پښتانه او اصل خلک چې نه وی نو لکه دوی به ویله چې دی هلک زموږ څونه اختلافات کړی دی زما خلاف به راغلی وی خیالم دی. نو زه بلکل افغانستان والا خوښوم او د زړه د کومې نه ما خوښ کړي د افغانستان جنډه مې هم لګوله او باقي دا افغانیان زما د مخکې نه ملګري ما یې د زنانو د لاس خوراک کړی دی رزق مې وله خوړلی دی. دلته په سعودي عرب کې زما دوستان دي ورونه مې دي او بقایا خبره د ګاډو ده. تاسو د ما ویډیوګانې وینئ زه یوه ویډیو په یو ګاډي کې جوړوم بله ویډیو په بله کې ما ته خپل پښتانه لاس په نامه باندې ولاړ دي او زه د خپلو پښتنو ډېر شکرګزار یم چې زما سره دونه مینه کوي. په الله دې عزت د ټولو نصیب کړي. نو ما هغه خبرې پرېښودې په خپل زړه باندې نه د چا نوم یادوم دا خلک ځان مشهوروي ډالرې پې ګټي. زه مزدور سړی یم لالی زما صحیح نه ټیم خپل کارونه دا زما را کار وردي ده. صحیح ده؟ او دا زموږ لاسونه دي زه په دې خپلو لاسو باندې مزدوري کوم. صحیح ده؟ ما ټوله دنیا پیژني او الحمدلله الله ډېر ښکلی رزق راکوي. زه د الله شکرګزاره یم د الله د نوم ازار شم او ډېره ښکلې زندګي زما تېرېږي. صحیح ده؟ بله زما چې هر قسمه لانجي نو زما سره الحمدلله ځوانان منډې وایي. ما د ښو خلکو سره ناسته پاسته کړله د بېغیرتو سره نه او اوس مې بېغیرته خلک غونډ پرېښوده که په میډیا کې دی هم او د میډیا نه بهر به هم زه د بېغیرته سړي سره ناسته پاسته نه کوم. د غیرتي خلکو سره به ناسته پاسته کوم د ښو خلکو سره به دوا سلام کوم. د پزول خلکو سره به په لار باندې نه ځم نه پزول سړی به په دیره کې پرېږدم نه به د پزول سړي خواله ځم انشاءالله او هغه ځای ته به ځم چې یو سړی ښه غیرتي ښه مضبوطي لاله حیا لري پښتو لري. خدای دې کړي چې چکني ولې نه خوري اورې خدای دې کړي چې د مالګې او مرچکي سره ډوډۍ خورو زه به یې ورسره خورم اورې خو چې غیرتي او نري او لالا چې د سرو
د سرو مورانی وسه کنه د کور نه د دودو ولی بهیږي زه به بې غیرته سړي سه نه کینم پاسم د غیرتي سړي سه به کینم پاسم که هغه افغانی یم او که پاکستانی یم او د بې غیرته سړي د سوري نه به ځان ساتم. نو په دې میډیا کې چې دا کومه خلک به ما پسې خبرې کوي دوی ما ته ورور ویلو دوی به ووایي ته زما ورور یې دوی لکه په ورورۍ کې ماله دوکه راکړله هغه غټ ټیو ګواړه دي تاسو د دوی ویډیوګانې وګورئ نو ماله خو خفګان په دې راځي چې یو سړي ته ورور ووایي نو د هغه عزت ستا عزت شو نو څنګه ته بیا هغه په بده یادوې د هغه مور یادوې د هغه خور یادوې بس الله دې رحم وکړي چې څونه ورونه یې زما پیجونه راپورټ دي او زه په دې شکر وباسم چې زما څه پښتانه خلک رابطه کوي ماله راځي ما څوک غلطې خبرې ته نه پرېږدي په ما پسې میډیا والا راله په ما پسې افغانیان راله په ما پسې علیمان راله زه شکر وباسم چې زه دوستان لرم په ما پسې دوستان راله رشته مې ډېره غټه ده رشته داران تاسو ولید پلار راته قاریږي ترونه ماماګان او څوک مې نه پرېږدي لکه غلطه خبره چې وکړم هغه راباندې بیا لرې کوي پرېږدي مې نه لکه مخې ته راته وردېږي نو بس زه به د خپلو دوستانو قدر هم کوم د خپلو پښتنو د خپلو افغانیانو وروڼو او د نورو ښځو او د خپلو دوستانو د خپل پلار د خپلو رشته دارانو او بس انشاءالله چې زه به چا نوم نه علم دا خلک به ما ځان مشهوروي خیال هم دی او زه به خپل دوستان مشهوروم خپل دوستان او د خپلو دوستانو څه به ښې ښې ویډیوګانې کوم د خوشحالۍ زما په هېڅ چا کې امکار نشته چې زما پارټي دا ده او زما نه پارټۍ شته صحیح ده لاله نه پارټۍ سپورټ کوم او نه څوک سپورټ کوم ځان سپورټ کوم خپل دوستان سپورټ کوم بس بل کار به مې نه وي زه او زما ملګري په میډیا کې به زه خپل دوستان سپورټ کوم خپل ملګري او ځان یو سړی یم بس د خوشحالۍ خبرې به د خوشحالۍ ویډیوګانې نه پارټي کومه نه پارټي بازي کوم لاله او نه دا ویم چې دا سړی ښه دی او دا غلط دی بس خپله زندگی بس په چا کې به کار نه ساتم انشاءالله مکمل بس صرف خپل ځان زنده باز اورئ سیدولي شاه زنده باز او د سیدولي شاه ملګري زنده باز او افغانستان هم زنده باز او پاکستان هم زنده باز اورئ او بس ښه دړه په سکون نه ته دا وایم او بس الله هم ښه د وبال لرئ موږ په خپلو مسلو کې ګرځو مسلې دي مسایل او دواګانې کوي چې الله حل کړي څه حل شو چې کومه پاتې دي چې هغه هم الله حل کړي پته نه لګي چې دوا را چا قبلېږي اورې او هر څه برابر دي